نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. عشر څه ته وایي او د عشر مقدار څه دی او د عشر نصاب څومره دی؟ الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ای ایماندارو، تاسو خرج کړئ هغه پاک څیزونه چې تاسو ګټې کوئ او هغه چیزونه چې موږ راشنه کړي ستاسو دپاره د مځکې څخه. عشر دا وایي هر هغه شی چې د مځکې څخه راشین کیږي د هغه لسمې حصې ته عشر وایي. عشر په کومو شیانو باندې کیږي؟ هر هغه شی چې د مځکې څخه راشین کیږي په هغه باندې عشر کیږي. اوس عشر په چا باندې کیږي؟ هر هغه څوک چې د زکات مستحق وي په هغه باندې عشر کیږي. څنګه چې د پیسو دپاره زکات دی داسې د مځکې دپاره عشر دی. اوس د عشر څونې ورکول پکار دي؟ په دې کې دوې مسلې دي. که چیرې دا مځکه د باران په اوبو باندې اوبېدل یا د نهر نه داسې وله راغلی وه نو د دې مځکې لسمه حصه عشر دی. مطلب په لسو بوریو کې یوه بورې د دې عشر دی. او که چیرې دا مځکه په ټبیل یا بورینګ باندې وبېدل بیا د دې شلمه حصې کې یوه حصه د دې عشر دی. اوس په دې کې یوه مسله دا ده چې د دې مځکې د خرچې نه مخکې به عشر باسې که د دې نه بعد. نو د دې مسله دا ده چې د هر څه نه مخکې به اول عشر باسې بیا به حساب ورته کوي. مطلب د مځکه دې چاته په لو باندې ورکړې وه نو اوس دا نسې کولی چې ته اول د هغه سړي غنم ورکړه بیا د هغه نه بعد د عشر حساب وکړه. اول به د عشر حساب کوي، د مځکې عشر به باسې بیا د هغه باقي حصې نه به د هغه سړي غنمو حصه ورکوي. داسې د نور څه حساب هم دغسې. اوس د دې نصاب څومره دی؟ نو د دې نصاب څه متعین نه دی چې هر څونې د دې فصل وي د هغه شلمه حصه یا لسمه حصه د عشر وباسي. او په کال کې چې هر څونې وار دی د مځکه فصل کوي هغونې وار به د دې مځکې عشر باسي. مطلب که چا د غنمو عشر ورکوي د هغه نه بعد په دغه کال کې بیا وریجې یا ماش داسې بل شی وکړئ نو د هغو عشر به بیا ځان ته ورکوي.